السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج. دا ساعت تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران نه. قدرمنو، د دې نه مخکې چې درته ووایم په کوم ځای کې یم هغې نه اول درته وایم چې زما سره څوک څوک دي. د ټول نه اول خو چې کوم دی فضل غفار صاحب چې کوم دی هغه ناست دی ډرایوینګ ته. څنګه یې جي ښه؟ د هغه نه شاته تاسو لیدی شئ زموږ سره نصر الله کالام صاحب. لالا دی ګریډ یو جهان مننه. دغه وخت تاسو ګورئ زه یم نصر الله کالام او مشر لالا معراج سره یو کالام کې خوندونه اخلو موسم نه. راځئ چې تاسو ته مو خپله هم انجوای کړو. نو خواته چې کوم دی د لالا سره سلیمان هم ناست دی. نو قدرمنو یو په کالام کې نن ورځ به زموږ په کالام کې او د کالام چې کوم دی هغه اړخونه به ورته ښایو چې هغه تاسو مخکې نه دي لیدلي. نو راځئ را سره خبرې به هم کوو او دا نظارې د قدرت ته ښکلاګانې به وینو. قدرمنو، دا ساعت چې کوم دی مونږ ولاړ یو د کالام ځنګل کې چې د وشو ځنګل ورته مو وایي. دې زما دې سایډ ته چې کوم دی کم غټ ګراونډ چې کوم دی د کالام په کم کې چې مطلب میله یا نور فیسټیولز وغیره کېږي هغه دا شاته دی. د دې ځای نه ډرون شاټس اخلو، هغه وګورئ او خوند یې واخلئ. قدرمنو، د دې سیمې دا ښایست چې کوم دی دا د هیڅ چا نه پټ نه دی، خو تاسو ته پته ده او هر چا ته پته ده چې دا ځنګلونه ورځ په ورځ باندې ختمیږي. نو که حکومتي چارواکي وکي د دې علاقې د ضرورت دپاره چېرته سویګیس منظوري وکړي د دې سیمې دا ښایست چې کوم دی دا به خپل ځای باندې برقرار پاتې شي. قدرمنو، که دلته کې د ګیس راځي نه، دلته کې دا خلک چې کوم دی ژوند جواک کوي، د هغې دپاره چې کوم دی اور بلول خو خامخا به غواړي. په دې یخ کې چې کوم دی د هغې نه بغیر پاتې کېده ګرانه دي. نو که دوی دا لرګي نه سېزي نو څه وسېزي؟ نو که د دې دپاره که حکومت دا ښایست چې کوم دی دا بچ کول غواړي چې د پوره دنیا دپاره دا یو مثال دی، د دې حکومت په د دې خاورې هر یو بچی شکرګزاري په دې هڅه باندې او تمه ده نورم کالام به یې نو نن د ورځې تاسو ته به یې هم ښایو. راځئ.
ښه قدرمنو لږ ساعت کې چې کوم دی چیز کو نو د هغې پورې چې کوم دی مونږ یې د بیلر نه به مطلب خوند واخلو هغې ته ناست یو نو اور پکې بلیږي کاکا حاجي دی را سره دا نور ملګري خواته ټول ناست دي نو دې نه پس چې کوم دی زو جنګلین یو وړوکی غونده کې کلی دی د هغې یو څو ښکلې نښې نښانې هغه درته هم ښایي امید دی چې ستاسو به خوښیږي نو بس چیز کو او انشاءالله د هغې نه پس زو جنګلین ته ښه قدرمنو څنګه چې کالام ته انټر کیږئ نو دا چیک پوسټ نه مخکې دا کومه لار چې ختلې ده دا جنګلین ته ختلې ده نو مطلب خیجو به موږ سره چې کوم دی نوید دی نوید به مخکې او موږ ورپسې نوید خانه څنګه خیر دی ښه خیر دی زه نوید خانه مخکې شو چې ځو سره یو ټپه ده چې خدای دې په واورو کې ایثار کا چې تودې غېږې مې درشي ارمانونه واه زار ड्रोन बया गुजार शू है बता कमजे की रावण डका या अल्लाह زموږ په دې قسمت کې دا دونه ښکلی لوکیشن که نه او په هغې کې چې کوم دی نو خامخا څه قصه کېږي ده خو واوره خو الله دې خیر کړي چې جوړ شوی نه اوس دا ځای هغه کته یې ګورو دلته کې دا واوره به هم تاسو ته ښکاري څه کوې نو قسمته کم ځای کې دلته هلکه ها دې کې کته لاړې یو کمې ونې سره دلته به ځو څه پسې څنګه نه وي ده او که نه دلته کې ته راشه سلیمان دې خوا راشه قدرمنو زما څه ملګري په مذاق کې وایي چې عمران بدقسمته دی نو هغو ته ووایم خان چې د عمران په شانتې قسمتدار سړی که تاسو په دنیا کې ولګېدو چیلنج دل در کوم هغه څنګه دا ځای نه د دې پورزه په واوره کې ډوب شوی وم الله پاک چې دا یو لوښی راکړی دی دا رانه ورک شوی او په واورو کې ګزار شوی ډوب شوی سلیمان نوید زه او دلته یو ملګری ولاړو وسو ټول په دې واورو کې تس نس وګرځېدو مطلب هېڅ نښه نښانه نه وه خو بس تمه چې قطع شوه الله پاک بیا پیدا کړه اوس هم لا لګېدلې ده نو په واورو کې ډوبه پرته وه تاسو باندې د واورې واورې وښکاري نو بیا درته ووایم چې په غلطۍ سره هم عمران ته بدقسمته ونه وایه او د ټولو نه غټه خبره په کمنټ کې خپل رول له وسمه مبارکي ورکوئ مبارک شه بیا مبارک شه الله خوشحاله کړه مونږ په ډرون کې تاوان کړی الله پاک بچ کړو زما دې نه مخکې چې کوم دی 2 شارټس ریکارډ کړل زما په ټوپۍ باندې ما چې وروسته وکتل نو په ټوپۍ باندې مې دا د واوره ده او دا واوره چې کوم ده که نه دا هم دغه ډرون په کتو په دې ټایم کې راغل نه مطلب ځکه واوره زیاته وه ما باندې له پاسه واوره پکې راتله ډېر بل شانتې ماحول و
شکر دی الله بیا شکر دی بیا شکر دی ښه قدرمنو نننۍ ورځ تاسو ولیده چې د خوند مزې او د سسپنس او د هر څه نه ډکه وه د لالا د مینې یو جهان مننه نصرالله لالا چې ثابته ورځ را الله کړه دا ساعت د هغه په بیټک کې یو او د فضل غفار لالا هم یو جهان مننه چې د وختي نه یوې ډیوټۍ ته ناست دی بس صرف بیلر زموږ یخېدو ته نه پرېږدي او بس چې کله لرګی مطلب لږ اور کمیږي نو لالا چې کوم دی زموږ هغه بیلر راته بیا ګرمۍ نو لالا ډېره زیاته مننه ډېر مننه مهرباني خانو قدرمنو لالا چې کوم دی نصرالله لالا تا کالام اوسېدونکی دی د ټوریزم دپاره ډېر زیات خدمات دي خو د کاروبار چې کوم دی لالا هغه د پراپرټۍ ډیلینګ دی نو په کالام او تقریبا په د صوبې په هر ګوټ کې د لالا چې کوم دی کاروبار دی که تاسو د پراپرټۍ کار کول غواړئ یا د کالام ته راتلل غواړئ نو د لالا په ریفرنس چې راشئ تاسو ته به ډېره زیاته فایده د لالا لینک چې کوم دی زه خپل د یوټیوب ډسکرپشن کې ورکړم هغه خامخا وګورئ او لالا وایي چې سبا یو بل ځای ته ځو خو لالا څنګه چل وی ان شاء الله ملګرو یو سرپرایز بدله بل در کوم او سبا بدله بل جهان خو منګ سره اوسئ معراج رور سره اوسئ او ډیر زر به زمونږ بل ویلا کم راځي او خو هغه به داسې وي چې هلته به نه روډ وي نه به بجلی به وي او نه به ټلیفون وي یو بل جهان به وي جی انشاءالله نو قدرمنو تاسو ته به اندازه کېږي چې زه خو مطلب ډېر زیات ایکسایټډ یم چې لالا دا قصې اورم نو انشاءالله سبا به بیا هلته کې ځو او په خپله به ایکسپلور کوو د هغې نه مخکې بیا هغه ملګرو ته یاده کړمه چا چې اوسه پورې زما د یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی نو د عمران الله معراج په نوم باندې هغه راله سبسکرایب کړئ ډېره زیاته مینه احترامات او مننه السلام علیکم